طالبانو په نیمروز کې له ایراني پولیسو ځواکونو سره یو ځل بیا نښته کړې او ګڼ شمېر تلفات یې ورته اړولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي تایید کړي چې د دوی ځواکونو او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ د پولې په سیمه کې نښته شوې. طالبان مني چې نښته د نیمروز ولایت کنګ ولسوالۍ کې پرون دوشنبه چنګاښ شلمه له ایران سره پر پوله رامنځته شوې. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بي بي سي ته وویل چې په دې نښته کې چاته زیان نه دی اوښتی او اوس د پولې په اوږدو کې وضعیت آرام دی. د یادونه ده چې له دې مخکې هم د ایراني او طالبانو پولیسو ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. په سرحدي سیمو کې د پولو کره معلومولو کې لانجې، وچکالي او د اوبو کمښت هغه ستونزې دي چې له کبله یې له ایران سره پر پوله د طالبانو او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. د تېر کال وروستیو کې هم د ایران له سیستان بلوچستان سیمې سره د افغانستان نیمروز ولایت پر پوله د طالبانو او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ د نښتې ویډیو کلیپونه خپاره شول. اماج خبري رسنۍ چې هغه ویډیويي کلیپونه یې خپاره کړل ادعا کړې وه چې طالبانو د ایراني پولیسو ځواکونو یو شمېر پوستې نیولي. ایران بهرنیو چارو وزارت دې نښتې ته غبرګون کې ویلي و دا پیښه د طالبانو لوري کې د عصري پوله ساتنې په هکله نابلدتیا له کبله رامنځته شوې. له دې مخکې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو لنډه اعلامیه کې ویلي و چې له ایران سره پر پوله د دوی د ځواکونو نښته د ناسم پوهاوي له کبله رامنځته شوې او په وینا یې د دواړو خواوو لخوا په همغږۍ ختمه شوې ده. د افغانستان نیمروز ولایت د ایران له سیستان بلوچستان سره پر ګډه پوله پروت دی. پر دغه پوله د انساني قاچاق ترڅنګ د نشه یي توکو قاچاق هم کیږي او همداراز د افغانستان د هلمند او هاري رود سیندونو اوبه هم له همدې سیمې ایران ته داخلیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.